सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु वला मसील लहु वला मिसल लहु ला वलद लहु वला वालिद लहु वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व करीमना व रहीमना व रहमतना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यिदल मुरसलीन व खातमन नबीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीन क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फ़न्क़लबू बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सूअुन वत्तबऊ रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमीन। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नहनुल्लज़ीन बायअू मुहम्मदन अलल जिहाद मा बक़ीना अबदा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي. واجب القدر حضرات معززو ملمنو او د دې علاقې سره تعلق لرونکو عوامو خواصو، معززو ستاسو دړاندې د غزوه یرموک واقعه روانه ده. مونږ د هغې کله په یو طرف باندې رڼا اچو، کله بل طرف باندې. مفصله واقعه ده او په دې واقعي سره زموږ مقصد د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په قرآن کریم او په سنت رسول باندې هغوی لا مثال قربانی ورکړي. امت مسلمه چې کله د خپل تاریخ د یاد نه محروم شو، نو نن دنیا کې مظلوم ترین قوم هغه مسلمان دی. هر سړی ور باندې سپېړه ورکوي. د هغې مین وجه دا ده چې اسلام یو ډېر اوږد تاریخ لري. مسلمان ځان وده کړی په ملاوټو خبرو باندې مونږ د اغیارو نه متاثره کیږو. حقیقت حال تاسو وګورئ چې کله د مسلمان کردار، د مسلمان قول او فعل په میدان کې دشمن لیدلې، نو متاثره شوی دی او د هغې په لاس باندې بیعت کړی. روماس دا د بصرې گورنرو، دغې دور پورې عیسائی مذهب باندې دی. یرموک ته په دې خاطر نه دی راغلی چې دا د مسلمان شي. یرموک ته په دې خاطر راغی چې د مسلمان خلاف وجنګیږي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنهما مبارک د امیر عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنه هغوی په مشوره باندې د ماهان په غوښتنه باندې د رومیانو لښکر راغی او د مسلمانانو د لښکر ته یې چلنج ورکو چې تاسې میدان ته راوځئ. د رومیانو د لښکر نه یو جرنیل را ووتو چې هغې د سرو زرو زغره اچولې وه او هغې سره داسې توره وه، هغې د صلیبي قاشونو نه را وویستل او صلیبي قاشونه یې او ورسره کوم صلیب چې هغه سره و هغه د سرو زرو پرنګ باندې رنګ کړو او یو سورې په سر باندې د صلیب جوړ کړو. اعلان یې وکړو چې د مسلمانانو تکړه جرنیل زما مقابلې ته راووځي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه مبارک یو خوا بل خوا ولیدل چې څوک دې میدان ته ووځي، دا ړومبی د هغوی جرنیل دی او د هغې مخې ته داسې سړی په کار دی چې دا واپس د ژوند تمه نه کوي. پښتانه یو مثال وایي جنگ کې ړومبی خرف معتبر وي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه مبارک اعلان وکړو
چې داسې کس په کار دی چې هغه انتهایی جنگ ته او شهادت ته لیوالي. بس دا خبره وشو، مشورې روانې شوې. ناګهانه یو سړی د میدان نه اس داسې راتاو شو او د مسلمانانو په دې لښکر کې دننه شو. ډایرک د ماهان چې کوم د رومیانو غټ جرنیلو او غټ کمانډرو او ډېر امیدونه ورته لرل، هغې طرف ته روان شو. خالد بن ولید رضی الله عنه اواز کوي، اے لکه ته څوک یې؟ د مسلمانانو د جماعت نه څوک لاړو؟ ټول ملګري یو بل پیژني. وي حیران و، کس راغی داسې منډه کړه. بعض علما فرمایي چې خالد بن ولید ناره ولګوله چې تاسو وګورئ دا سړی وپیژنئ، سړی څوک دی، دشمن طرف ته څوک لاړو. عزیزانو دا یاد ساتئ چې تر څو موږ خپل تاریخ مطالعه نکو، موږ به د اسلام نه لرې پاتې شو. یو کس رابطه کړې وه ما سره چې مولوي صاحب ته د صحابه حالات بیانې او زندگی بیانې. نور ستاسې تقریرونه مونږه نظر ته او غوږونو ته رانغلل. ما ورته ویلې داسې چل دی چې زه ټول دین په صحابهو کې ګورم. مانه چې لاره خطا شي د صحابه کرامو نقشې له ځان ورسوم چې دوی په عباداتو کې په کوم لیول باندې موصوف او په معاملاتو کې په کوم صفت موصوف او په بهادرۍ کې په کوم صفت موصوف. چې تاریخ د صحابه مطالعه کوم یقین می دا جوړ شي چې د خدای په ځمکه باندې الله ته محبوبین خلق هغه نه دي مګر صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دي. ټول الحمدلله. نو زه دې دنیا ته خیم چې زما د محبوب صحابه وګورئ، زما د محبوب صحابه د میدان په منځ کې مطالعه کوي او د دکان په میدان کې مطالعه کوي، د کاروبار په میدان کې مطالعه کوي. وګورئ تاسې ته به پته ولګي چې دا هغه خلقو ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. دا د چا په حق کې نازلو؟ دا د صہیب رضی الله تعالی عنه په حق کې نازلو. په ایمان یې وایي چې د چا متعلق قرآن د چا متعلق قرآن کریم گواهی ورکوي دا خلق قابل د ذکر ندی. نو دا زمنګ په واقعاتو باندې هغه چاته غوسه ورځي چې د چا په زړه کې دوه څیزونه پراته دي، یا د خوارجو عادتونه او یا د روافضو عادتونه. ځکه په روافضو باندې د صحابه کرامو صفات ښه نه لګېږي او په خوارجو هم ښه نه لګېږي. خو چې دی اهل سنت والجماعت وي ان شاء الله، چې دی اهل سنت والجماعت سره تعلق ساتي، دی به د واقعاتو نه ان شاء الله دنیا کې هم خوند اخلي او آخرت کې به هم ورته سبب د خیر ګرځېږي ان شاء الله. او دا خوشخبري ده ته اورم. د فرانسې نه یو ملګري رابطه کړې وه، یو نوجوانو، وی مولوي صاحب الحمدلله په فرانسه کې اوس مونږ حلقه د درود شریف لګو، یا به مونږ د ګناهونو نقشې حلقې جوړولې او یا مونږ اوس د آقای نامدار په ذات باندې درود حلقې لګو. ټول وی الحمدلله. د حضور علیه الصلاۃ والسلام درود عام کوي، وخت در نتیریږي. ګوره بے بلاس مروړی لاس ته بس ناراضي. نظم درته د روماس خبره کوم، درته د یرموک میدان لمبوزم. خالد بن ولید دا سړی څوک دی؟ راوی غواړئ ته د جنگ په طریقه باندې پوهیږي یا نه پوهیږي؟ روماس پس یو نوجوان ورمنډه کړه، ورته وی ته څوک یې؟ ورته وی زه د بصرې گورنر یم، والی د بصرې ما. د بصرې والی
واپس هغه راغی خالد بن ولید ته وی اے خالد بن ولیدا اخو زه د بصري گورنر ما د عراق. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ سترګې مبارکې ډکې شولې. د لوی جرنیل عیسی سره د جنگ په میدان کې وتلو. د توره لنډه هغې ته ونه رسېدله. هغې ظالم ور باندې د غشي ګزارونه شروع کړل. د روماس دوه غشي د هغې په ډال باندې ولګېدل. د ځان نه دفاع وکړه. په روماس باندې گزار وکړو. روماس لاس د بدن نه جدا شلو. د هغې اسپراتا وشوه. د مسلمانانو خیمې طرف ته روانه ده. اخوانه ورپسې بل عیسی راغی. ورته وی د میدان نه ولې لاړې؟ ورته وی زه توره بدلومه، توره مې لنډه ده. روماس چې کله د خالد بن ولید دی مخې ته ودرېدلو ورته وی ما پیژنې؟ وی زه خالد بن ولید یم. ورته وی ما مو پیژنه، زه د بصري گورنر یم، راغلم د رومیانو د پاره ستاسې مقابلې ته، تاسې سره مې جنګ کولو، لیکن په لاره کې د یو مسلمان سره زما یو ځای کېدلو شو. لاره کې را روانم. آغا مسلمان سر اوبوی زه انتهایی تگیوما. ما سر سامان خلاصو. ما ورته ویلی دا اوبه راکا. ما توی اوبه بدر کما. وی ما ورته ویلی ما اوپی جنا زروان ما د مسلمانانو خلاف جنگ تزما. اوبه راکا ما تا وی اغوال ز محمدی ما ها اوبه والا. وی چې کله ما اوبه وسکلې ما ورته ویلې ای د خدای بنده ولې د اوبه ما ته راکړلې؟ زه خو ستاسې خلاف یم، که زه په لاره کې د ولږې مړ وی تاسې دپاره پیدا وه، ولې د اوبه راکړې؟ او ورته وایي فرمایي نه 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 جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چاته د اوبو ضرورت وي او تاسې ورته اوبه ورنه کړلې نو بیا حوض کوثر کې ماته مه ګورئ. نو هغه خو مسلمان ښودلی وایي نه 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 مطلق انسان ښودلی، ذي روح ښودلی. او ورته وایي دا اوبه ځان سره واله، هسې نه په لاره کې به تږی کېږي بیا به در سره اوبه نه وي، دا بتکۍ ځان سره لاس کې ونیسه، څه ټیم پورې خو به در سره کار وکړي. وی ما ورته چې عجیبه غونده کې خلق روان یم ستاسې خلاف جنگ کوم او بل خوا ماله بتکۍ د اوبو راکې. او ورته وایي دا تعلیم موږ ته جناب رسول الله را کړی دی صلی الله علیه وسلم. موږ به هر څه بیلو خو تعلیمات د مصطفی به نه پرېږدو. نو فلهذا دا د هغې تعلیم دی ما ته دا والا. روماس وایي خالد ابن ولید ته وایي چې کله څو قدمه رالم واپس مې استاو کو هغې مسلمان ته ودرېدلم. ما ورته ویلې زما یو درخواست دی. څه درخواست دی؟ درخواست مې دا دی که بصرې ته راغلې نو چې ستا څومره ضرورت وي هغه به زه رفع کړم. چې ته څه غواړې؟ که دا ټول د دنیا مسلمانان زما د تورې لاندې راشي دا به ټول قتل کړم، خو ګورې تا ته به صدمه نه رسوم. ته چې څه غواړې تعالی بصره کې هغه څه زه در کوم چې ستا زړه غواړي. وی هغه ما ته داسې جړغونی شو. وی ما ته وی چې د خدای بنده یو ورځ مې درته اوبه درکړې نو دومره په ما باندې عاشق شولي او هغه الله چې تا ته شپېته کاله عمر درکړی رزق یې درکړی دی اوس د هغه خدای خلاف روانې. ای د خدای بنده زما په یو جام اوبو باندې بلا وغورځوه، د هغه خدای شکریه ادا که چې کوم خدای درته شپېته کاله رزق او عمر درکړی دی. وی ما ته جړه راله. ما د هغې په لاس کې ایمان راوړلو و خالد بن ولیدا سار مې ایمان راوړی دی او دا د مازدیګر را ورسېدلم. نو ما اوسه پورې یو مونځ هم کړی نه دی ځکه ما ته طریقه یاده نه ده. و خالد بن ولید که زه مړ شومه ما باندې جنازه وکړه زه مسلمان یم. روماس رحمت الله علیه تابعی شو. ولی صحابه اولیدل او صحابه چې څوک وګوري نو هغه تابعی شي. عزیزانو ساری ایمان راوړو مازدیګر جنت ته
مازیګر پورې د هغې روح روان دی. روماس رحمت الله علیه چې کله روح ځي وی خاندل. خالد بن ولید رضی الله عنه صحابه ټول راناستي ورته وی اے روماس ته خو خاندې خوشحالي کې څه چل دی؟ وی والله العظیم چې زه تاسې ته وګورم ستاسې په سترګو او مخونو کې د جنت حوري او غلمان ګورم او چې دې خوا وګورم ډایرک د عرش نه راته اشاره کوي حوري او غلمان چې زر زر راځه زر زر راځه. امام الانبیا درته په انتظار ولاړ دی. عزیزانو خبره دا ده د یو مسلمان په اوبو ورکولو باندې روماس گورنر د بصرې هغه راځي د کافرو په پیرس کې لیکن د یرموک په میدان کې شهادت جام نوش کوي جنت ته خدای رسي. د صحابو کردار خپلول پکار دی.